Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Homa Biology. نن ټاپک زما د کلاس 11 بیولوژي نه دی، د فرست ایئر د بیولوژي نه دی او په دې کې یو شارټ ټاپک دی فاسفولیپیډز. نو فاسفولیپیډز د ټکی د چې موږ وګورو نو د دې موږ ته پته لګي چې د اصل کې دوه سیزونه چې دی یو شوي دي او یو سیز جوړ کړل. نو په دې فاسفولیپیډز کې د فاسفو چې دی د فاسفیټ نه وته دی او لیپیډ چې دی نه لیپیډز دی. په دې باندې زما ویډیو چې دا زما په چینل کې پراته ده، تاسو کتلی شئ. نو د فاسفیټ او د لیپیډز د اشتراک د وجې نه چې کوم سیز جوړیږي نو هغې ته فاسفولیپیډز وایي. نو فاسفولیپیډز آر کمپوزډ اف 3 کمپوننټس. خو که موږ د دې ګهرایي ته وګورو، د دې سټډي موږ وکړو، نو په اصل کې د فاسفولیپیډ چې دی دا د دریو سیزونو جوړ دی. 1 ګلایسرول، په دې کې یو ګلایسرول دی. ګلایسرول داسې یو کمپاونډ دی چې دا د دریو کاربنونو جوړ دی. 2 فیټي ایسیډز، په دې کې 2 فیټي ایسیډ مالیکیول دي. فیټي ایسیډ هغه سیز دی چې هغه په جسم کې چربي جوړوي. اینډ 1 فاسفوریک ایسیډ، او په دې کې یو فاسفوریک ایسیډ دی. د ایسیډ یو قسم دی چې هغه د فاسفوریک ایسیډ وایي او دا د فاسفیټ ګروپ نه جوړي. اوس د فاسفولیپیډ سټرکچر څنګه دی؟ نو فاسفولیپیډز مالیکیولز هیز 2 پارټس، په دې کې دوه حصې دي. یوه حصه چې دا هغې ته فاسفیټ هیټ ویلی کېږي او دویمه حصه چې دا هغې ته 2 هایدروکاربن ټیل چې دی ویلی کېږي. فاسفیټ هیټ څه دی؟ اټ از پولر. فاسفیټ هیټ چې دی دا پولر دی. پولر مطلب دا دی چې د دې سټرکچر ته موږ وګورو، د پولر اینډ چې د دې دی د نور سیزونو ته چې دی اټیچ کېدی شي، د نور سیزونو سره دا ریاکشن کولی شي. ځکه چې پولر موږ هر هغه سیز ته وایو چې په هغې باندې نیګیټیو او پازیټیو چارج وي. مالیکیول هیز and hence is hydrophilic water soluble، او دا په واټر کې چې دی سلوبل دی. په دې کې چې کوم فاسفیټ هیټ کوم حصه ده، نو دغه فاسفیټ هیټ چې دی دا په واټر کې سلوبل دی او دا هایدروفیلیک دی. نو چې په واټر سلوبل وي نو هغې ته موږ هایدروفیلیک وایو. دویمه حصه په دې کې دا 2 هایدروکاربن ټیل. هایدروکاربن ټیل څه ته وایي؟ دی آر نان پولر. دا نان پولر ده، چې کله نان پولري نو دې ته موږ وایو سو دیز آر هایدروفوبیک. دې ته موږ هایدروفوبیک وایو. واټر انسولوبل، د اوبو کې نه حل کېږي. فاسفولیپیډز ارینج دمسیل ان ډبل لیئر. اوس فاسفولیپیډ چې دی دا خپل ځان ارینج کوي څنګه؟ په ډبل لیئر کې ان د پریزنس اف واټر، خو چې کله اوبه موجود وي ان د پلازما میمبرین اف سیل. اوس یو سیل دی، د سیل نه چاپیره چې دی سیل میمبرین دی یا پلازما میمبرین دی. نو په هغه پلازما میمبرین کې داسې چل کوي، دا فاسفولیپیډ چې دی دا ځان ارینج کوي، دا پکې ځان راولي. نو ځکه ورته ویلی کېږي هایدروکاربن ټیلز. هایدروکاربن موږ هغې ته وایو چې هغه هایدروجن او د کاربن نه چې دی جوړي. نو په دې فاسفولیپیډز کې چې دی دوه حصې دي. یو فاسفیټ هیټ دی، یعنې دا داسې سټرکچر دی چې د دې یو طرف د فاسفیټ نه جوړي او بله حصه چې دا نه هغه د هایدروکاربن نه جوړي. اګزامپل ته که موږ وګورو نو د دې اګزامپل چې دی فاسفیټي ډایلکولین دی. اوس د دې سټرکچر ته تاسو وګورئ، ګلایسرول، بیا 2 فیټي ایسیډز دي او په آخر کې چې دی فاسفیټ چې دی راغونډ شوی دی. د سټرکچر ته تاسو په تفصیل باندې وګورئ. د فاسفیټي ډایلکولین دی. فاسفیټي ډایلکولین چې دی د فاسفولیپیډ یو قسم دی. نو په دې کې یو فاسفیټ هیټ دی، بل پکې زموږ سره هایدروکاربن دی. هایدروکاربن ته تاسو وګورئ چې په کوم ځای کې په دې کې کاربن د هایدروجن سره اټیچ شوی دی. نو دغې ته چې دی موږ هایدروکاربن چې دی وایو. او په دې کې دا اولنی سټرکچر چې دی د ګلایسرول دی، دویمه سټرکچر چې دی د فیټي ایسیډ دی او د درېمه سټرکچر چې دی د فاسفیټ دی. نو یو ګلایسرول، 2 فیټي ایسیډ او یو فاسفیټ چې دی دا زموږ سره څه جوړوي؟ دا فاسفولیپیډ جوړوي. نو دا شارټ ساينس ټاپک او فاسفولیپیډز امید کوم د دې سب پوینټس چې تاسو ګین کړي کې نه پوه شئ، ما ته په کمنټ کې ضرور وایئ. میلاو به شو د بلې ویډیو سره. تھینک یو ډېر مننه.